طالبانو له امریکا سره د خبرو فایل غوښتنه کړې ده، خو افغان حکومت ته انکار کړی. ولې افغان حکومت ته انکار کړی دا را سره په ویډیو کې وګورئ. دا ویډیو طرفه را سره وګورئ او زموږ دغه چینل سبسکرایب کړئ. ګرانو کتونکو ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. طالبانو له امریکا سره د خبرو د فیل غوښتنه کړې، خو افغان حکومت ته انکار کړی. د ملا عبدالغني برادر په مشرۍ د وسلوالو طالبانو فلاوی په اسلام آباد کې پاکستاني چارواکو ته خواست کړی چې له امریکا سره شنډې شوي خبرې په بیرته فیلولو کې رغنده رول ولوبوي. په پښتونخوا کې د خبریال ډاټ کام همکار اجمیر خان ته پاکستاني چارواکو ویلي چې د طالبانو او پاکستاني پوځي او استخباراتي چارواکو ترمنځ یو ښکاره او دوی پټې غونډې شوې دي چې بشپړ جزئیات لا هم نه دي معلوم، خو دوی خبرې رامنځته شوې دي چې وایي د طالبانو له لوري د امریکایي چارواکو سره د خبرو د فایل غوښتنه ده، او دوهمه یې د هغه د طالبانو له لوري افغان حکومت سره د خبرو د نه کولو ټینګار دی. د طالبانو دا سفر د ولسمشر ټرمپ د خبرو د شنډونکي ټویټ وړاندې پاکستان ته پلان شوی و، خو ټرمپ ټویټ دا سفر هم وځنډاوه. هغه مهال د دغه سفر موخه بیله بلل کېده، خو اوس ورسره د امریکا د بیا پخلا کېدو بڼه ورکړل شوې ده. دا سفر په اکتوبر میاشت کې ځکه شونی شو چې پوره یو کال وړاندې ملا عبدالغني برادر د پاکستان له کلن زندان نه خوشي شو. دې سفر کې طالبان هڅه کوي چې د پاکستان په مټ له امریکا سره شنډې شوي خبرې بیرته پیل کړي. طالبان تر دې وړاندې روسیې، چین او ایران ته هم په سفر تللي وو چې مرور امریکا بیرته خوشاله کړي. پاکستاني خبریالان وایي چې طالبان پاکستان ته ډاډ ورکړی دی چې نور به په افغانستان کې د پر امریکایي ځواکونو بریدونه نه کوي. په قطر کې د طالبانو یوې سرچینې خبریال ډاټ کام ته وویل چې دا سفر د خبرو د بیا پیلېدو لپاره شوی، خو ډیر امکان دا هم شته چې نن د جمعې په ورځ طالب استازي به له زلمي خلیلزاد سره پټه لیدنه هم وکړي. د خبریال سرچینې وایي چې له قطر نه پاکستان ته تللي پلاوي کې ډیر رول امیر خان متقي لوبولی دی. په قطر کې د خبریال ډاټ کام سرچینې وایي چې د سپټمبر میاشتې په لومړیو کې د طالبانو له منځه 13 مشران پاکستان ته غوښتل شوي. د وسلوالو طالبانو 12 کسیزه ډله په قطر کې پاکستان سفارت نه ویزې ته ترلاسه کړې وي، او یو قومندان یعنی امیر خان لا وړاندې ویزه اخیستې وه. ګرانو کتونکو دا وه زموږ نننۍ ویډیو کې خوښه شوې مې لایک کړئ او نور دوستان سره هم شریک کړئ.